وای نبی علیه السلام به الله تعالی لاس پورته کی وای یا رب العالمین زما دغه امتی الله ورته وای نه مفهوم د ډیره سخته غټه ګناه کړې. الله رب العزیز ورته فرمای دا زما او زما د بنده په منځ کې راز دی زه چاته نور شم. نو الله دونه مهربانه ذات چې محمد رسول الله ته د امتی ګناه نور شي. نو الله رب العزیز مسلمانان عالم ته دا وای چې ستاسي په تمامو نیکو اعمالو کې وما ته توبه ډیره محبوبه ده. اور دغه توبه استل دا د مسلمان بد اعمال ورسوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی زما پر زړه باندې هم کله کله د شیطان وسوسې راځي. زما پر زړه باندې هم کله د شیطان وسوسې راځي لیکن زه د ورځې 80 واره بل روایت کې راځي چې 100 واره 80 واره استغفار بل روایت کې راځي چې 100 واره زه توبه باسم. دا د بخاری شریف روایت امام نووي رحمت الله علیه رانقل کړ. نو چې نبی علیه السلام هم استغفار وای هغه هم توبه باس. نو زما استاد لپاره په طریقه اولا بهتره ده چې د هر لمانځه مخکې یا وروسته 2 رکعاته د توبې کوو چې الله ته عاجزي اختیار. دا یو خبره درته کوم چې د الله رب العزیز د دې بنده سره ډیر زیات محبت وي. په ورځ د آخرت به نبی علیه السلام لره یو امتی راسي وای یا رسول الله ما خو پر تا ایمان راوړی دی ته خو د الله محبوب بنده ته الله ته ووایه چې زما دغه ګناه را معاف کړي بس زه سیده ځم جنت لره. وای نبی علیه السلام به الله ته لاس پورته کړي وای یا رب العالمین زما دغه امتی الله ورته وای نه مفهوم د ډیره سخته غټه ګناه کړې. نبی علیه السلام به بیا ورته وای الله ورته وای نه مفهوم. نبی علیه السلام ورته وای چې یا رب العالمین زستا بنده نه زستا محبوب نه زما د نبوت د برکت په ذریعہ زما د رسالت د برکت په ذریعہ د قرآن د حقانیت په ذریعہ ستا د خدایي د ربوبیت په ذریعہ زما او دغه امتی ته ګناه ور وبخښ. الله به ورته وای چې وای ما ګناه ور بخښلی الله به معاف کړي. نبی علیه السلام په سوچ کې به راوګرځي چې دا خدای دومره سختی کوله د ګناه پر نه معاف کېدو باندې دا څه وجه ده؟ د الله څخه به سوال وکړي وای یا رب العالمین دونه خو راوښایه چې ګناه دې ور معاف کړه دا هم راوښایه چې ده څه ګناه کړی. الله رب العزیز ورته وفرمایي دا زما او زما د بنده په منځ کې راز دی زه چاته نور شم. نو الله دونه مهربانه ذات چې محمد رسول الله ته د امتی ګناه نور شي. نو د الله رب العزیز ستاریت چې کومه پرده د بندگانو باندې پرته ده پر ګناو باندې د هغه حق خو موږ نسو ادا کولی. نو آیا دا توبه موږ نسو ایستلی او خدای ته نسو راجع کېدلی؟ اوس پر دې توبه ایستلو باندې د الله د مهربانۍ سره سره خو ډېر احادیث دي د وخت د کمی په احساس باندې عقد اور قصد دا کول دي چې زه به د دې بعد توبه باسم اور د توبې دغه 3 شرایط به الله ته ورپېښوم